تذکرہ وای الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعمة الجبروت عن شوائب النفس والصفات والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وأماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د علاقې ډېرو غیرتمندو په دین بیانو مسلمانانو ورونو زموږ استادو د نړۍ جلسه پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی شمانو د الله رب ذوالجلال مقدس کتاب ته په خپلو سینو کې ځای ورکړی دی د رب د غازیین کتاب یې په خپلو سینو کې محفوظ کړی دی محترمو دا قسم پروګرامات د دغه ماشومانو د هغوی د والدینو د تسلۍ دپاره او نورو مسلمانانو ته د ترغیب ورکولو دپاره منعقد کیږي محترمو قرآن مجید د الله رب ذوالجلال اخرنی کتاب او کلام دی قرآن مجید چې کله نه دنیا ته راغی د ده په راتلو سره الله رب ذوالجلال تمام آسماني کتابونه منسوخ وګرځول او یقینا محترمو نن که په مخ د ځمکه باندې تاسو ګورئ الله رب ذوالجلال د قرآن نه مخکې څومره کتابونه چې نازل کړي وو که هغه تورات دی که هغه زبور دی که هغه انجیل دی که هغه د دې سره نورې صحیفې دي محترمو هغه کتابونه نن په مخ د ځمکه باندې پوره دنیا کې په خپل اصلي آسماني شکل کې محفوظ نشته دی هغه چېرته په خپل اصلي آسماني شکل کی نہ ملاویگی قرآن مجید بخبل اصلی اسمانی شکل کی موجود دے بلکہ زمان عقیدہ دا لوح محفوظ رکم کتاب چی اسمانی دنیا تراغلے ہو بیدالتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بدرش کالکی کم کتاب راغلے ہو پر کتاب پاندی 1400 سال زمان تیرہ شویدہ لیکن ننم دے بخبل اصلی شکل کی محفوظ دے نہ کوئی چاہی وہ نقطہ بدل کرے دا نہ چاہی وہ حرم بدل کرے دے نہیں چاہے وہ لفظ بدل کرے دے نہیں چاہ معنی بدل کرے دا نہیں چاہ مضمون بدل کرے دے دیتر وہ سب ہو رہی اخبر اصلی اوریجنل شکل کی راغلے دے او عقیدم دادا چی انشاءاللہ العزیز ہمار قیمت دے سباب ہو رہی ہم پدغس اخبر اصلی اوریجنل حالت کی موجود ہوئی انشاءاللہ العزیز زور انشاءاللہ محترمو کله کله د انسان ذهن ته اشکال راځي سملګری کله کله زموږ نه تاسو مو کی مونږ ته قرآن د الله کتاب دی مونږ ورجی د الله کتاب دی تورات انجیل زبور د الله کتابونه دي مونږ ته بالکل جی د الله کتابونه دي دې مې مخ کې سوال وکي اشکال وکي به سبب جزا چې قرآن په خپل اصلي شکل کې محفوظ موجود دی د قرآن نه علاوه بل یو کتاب په خپل اصلي شکل کې موجود نشته هغه کی تحریف او تبدیلی شوی دا قرآن مجید کی تحریف او تبدیلی نه شوی اگر نه ده محفوظ دی وجه صدا اگر الله کتابونه ندی وای ټول الله کتابونه دي بلکې زموږ مسلمانانو عقیده دا قرآن مجید ممتوی قولوا اوای د خلقو ته او مسلمانانو د خلقو ته اعلان وکړي آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم كلا ورتوائي سمرچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخی انبیاء راغلي هم پاوی باندې ایمان لرو سمرچ قرآن مجید مخی کتابون راغلي هم پاوی باندې ایمان لرو هم محمد رسول الله باندې ایمان لرو هم په قرآن باندې هم ایمان لرو هم د انبیاء بدل سلسله کې یو نبی د نبوت نه انکار کفر ګړو یو کتاب نه انکار کفر ګړو او ورته وایي مسلمانانو لا نفرق بین احد من رسله هم د انبیاء په منځ کې هم د کتابونو په منځ کې تفریق نه وکایو زموږ د عقیده ادا زموږ دا وایو هم موسی علیه السلام خو منو هم عیسی علیه السلام نه منو هم عیسی علیه السلام خو منو هم موسی علیه السلام نه منو هم موسی علیه السلام هم منو عیسی علیه السلام هم منو خو محمد رسول الله نه منو ها زموږ عقیده ادا هم په تمام انبیاء باندې ایمان ضروري ګڼو هم په تمام کتابونو باندې ایمان لرل ضروري ګڼو زموږ د دین بنیاد په تعصب نه دی زموږ د مذهب بنیاد په تعصب باندې نه دی تمام آسمانی کتابونو باندې تمام انبیاء کرام محترم د عقیدې په تور باندې یو خبر دې چې نه کوي یقینا موږ ایمان لرو کم تورات چې د رب ته طرف نه نازل لو کم انجیل چې د رب ته طرف نه نازل لو کم زبور چې د رب ته طرف نه نازل لو موږ په باندې ایمان لرو لیکن د دې سره د عقیدې دویم جز درم ازدک سے انسان سره هم چې د اهل کتاب سره کم تورات انجیل زبور ور سره دي دا د الله کتابونه نه دي دا د انسانانو د خپل قوت جوړ شوی کتابونه دي قرآن وایي يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله خپل قوت باندې لیکل کوي به الله طرف ته منسوب کوي سره بارا یشترو به ثمنا قليلا دې لپاره چې دې په ذریعہ دنیا حاصل کی ويل لهم مما كتبت ايديهم الله وایي اگر قوت لپاره دې هلاکت وي ويل لهم او هلاکت دې دې لپاره مما يكسبون دا څنګه چې دې قسم کوي تورات انجیل زبور منو چې کوم درب طرف نه نازل شلو کوم چې د اهل کتاب سره ورسره دي دا د انسانانو لیکل شوی سيزونه د الله کتاب تاسو ګورئ قرآن مونږ ته یو ضابطه راښيي قرآن د خپل حقانیت په حواله سره موږ ته یو ضابطه راښيي لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا که چېرته دا قرآن د غیر الله د طرف نه وي په دې کې به ډېر اختلاف بیا مونته شوی وي قرآن مضمون کې به یو بل سره اختلاف وي د په معنا کې به یو بل سره اختلاف وي د قرآن په رسول کې به یو بل سره اختلاف وي د په احکاماتو کې به یو بل سره اختلاف وي نن موږ چیلنج سره وایو ټول دنیا ته چیلنج ورکو نن قرآن مجید راواخلا د په احکاماتو کې متضاد نشته دی اختلاف نشته دی د په معنا کې نشته دی د په الفاظو کې نشته دی د په نسخو کې نشته دی ټول دنیا نسخه راواخلا د هر زمانه نسخه د هر زګي نسخه یو بل سره چیکا ان شاء الله العزیز قیامت کې صبح تک قیامت په سبا پورې مسوق باندې کې اختلاف پیدا نکي ان شاء الله لیکن تاسو کراواخ اکثر طلباء نازدی ممکنن راغلو دغه اهل کتاب او توجه ما ته وکړي توجه شته توجه دې طرف ولا ملګرو شته دی طلباء تاسو د ذهن مطابق په درې خبرې کوم الله دې وکړي تاسو په ذهن کې راشي تاسو ګورئ نن چې هغه مخکینی کتابونه تاسو مارکیټ کې ګورئ هغه کې انګریزي کې ورته بایبل یو دوه مجموعې راغونډې کړې دي یو عهدنامه عتیق ویل شي دویم عهدنامه جدید ویل شي په عهدنامه قدیم کې د تورات را جمع کړي دي دیو پکې زبور را جمع کړي دي دیو پکې راغې سره نورې صحیفې را جمع کړي دي دویم عهدنامه جدید ته باقي کې صرف انجیل دی دا دواړه یو ځای کړي دي د مجموعې ته په انګریزي کې بایبل ویل شي په عربي کې ورته الکتاب المقدس ویل شي په اردو کې ورته کتاب المقدس ویل شي نن سبا په مارکیټ کې د بایبل په نوم باندې هغه ملاويږي یعنی کتاب مقدس یا د الکتاب المقدس په نوم په هر ژبه کې ملاويږي لیکن تاسو دراشئ د دې بایبل په اړه کې په خپل عیسائی مورخین لیکي
مون بایبل راواغستلو دغه نسخې د یو بل سره چیک کړلې هغه وایي په بایبل کې اختلاف د عبارات 10,000 ته ورسېدو یو بل عیسائی مورخ لیکي کله چې موږ د نسخو تقابل وکړو یو بل سره اختلاف د عباراتو 3 लाख ته ورسېدو یو بل عیسائی مورخ لیکي اختلاف د عباراتو 10 लाख ته ورسېدو یو بل عیسائی مورخ چې کله د دې اختلافاتو ختم شولو هغه اخر کې وایي اختلاف عبارات بہت زیادہ ہے اختلاف د عبارات ډېر زیات دی هغه په تحریر کې نشي راغلی هغه په شمار کې نشي راغلی هغه په تعداد کې نشي راغلی کوم کتاب نسخې چې اختلاف د عبارات 10 लाख ته ورسېږي دا د الله کتاب کې دی شي قرآن وی لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا چې دا قرآن د غیر الله د طرف نه وي دې کې ډېر اختلافات به منته شوه وي قرآن د تحریف نه پاک دی پټه ولګي کتاب درا خپل اصل شکل کې محفوظ دی بایبل خپل باندې د غیب منون کې خپل باندې د کتاب والا اقرار کوي اختلاف د عبارات 3 लाख یا 10 लाख سره رسیدل به څنګه الله کتاب کې دی تاسو په دوی مساوي سره وګورئ طلبان استه دی وګورئ موږ ته مدرسو کې وایي انبیاء کرام علیهم السلام معصوم موږ د عصمت انبیاء قائل یو انبیاء کرام د نبوت نمخ کې د نبوت نرستا د نبوت د اعلان او ظهور نمخ کې او رستا د وړو لوی ګناهونو نه پاک وي دې وجنه ورته ویل کېږي معصوم الله نگرانی وي الله دې ګناهونو نه ساتي کبایر او صغائر نه ساتي لیکن ته بایبل را واخلا مخبل سب تخصص طلبه وکړه تقابل یدیان سبق چې کله شروع کو عمر د مختلفې نسخې را واخلو موږ د غیر یو بل سره تقابل کوو خپل طالبانو ته وخایو مثال په تور درته وایم دیو د لوط علیه السلام مبارک لیکي د منګړ افسانه پدن سبانه بایبل کې موجود د محرم بایبل کې وې د لوط علیه السلام په قوم باندې عذاب راغی لوط علیه السلام بیبي مشرک وا هغه هلاک شولا هغه بغار کې پناه ورسره دولوړه ورسره دي مشر لور کشر ته وای زمونږ د پلان د نسل له ختمېدو خطر ده بیګا ته بابا ته مې ورکه شراب ورته ورکا شراب ورته ورکړه په اول شپه نعوذ بالله نقل کفر نبشت په بنیاد باندې ویوا بیګا ته لوط علیه السلام خپل مشر لور سره هم بستر شلو نعوذ بالله زنای ورسره وکړه دا غیر هغه حامل شورا ول شپې شراب وسکله کشر لور سره هم بستر شورا نعوذ بالله هغه سره زنا وکړه هغه دا غیر حامل شورا مخکې اولاد راوچلېدو او د ګوهر مسلمان ورا آیا یو شریف انسان په ځل دا عمرې دې منلې ته بتیار شي چې یو انسان اگر د خپل لور سره زنا وکړي په عام انسان هم د نبی باندې په خطرناک الزام بایبل د الله کتاب کې دی یعقوب علیه السلام مبارک لیکي یعقوب علیه السلام د الله تبرکات او وختلا د نقل کفر نه باشد په بنیاد باندې نقل کو الله ورته انکار وکړ یعقوب علیه السلام د الله سره نعوذ بالله په مشتي باندې شو په جګړه باندې شو دیو خدای الله د پاره د جسمیت عقیده لري زمونږ خو عقیده دا ليس كمثله شيء في الارض ولا في السماء الله د جسم نه پاک دی د اعضاء د جسم نه پاک دی د ضرورت د جسم نه پاک دی دا مجسمه او عقیده ده او بنن زمانه کې وابیان ورنظر دي چې مجسمه او عقیده پټ کړی دا نن سبا وابیان هغه شی چلای بهر حال د تقسیم عقیده د موږ اهل سنت والجماعت قائل ندی دا مجسمه عقیده ده دا مشبهه عقیده ده مسلمانانو عقیده نه ده یعقوب علیه السلام نعوذ بالله د الله سره کوشته شروع کړه لګیا شپه تیر شو اخر کې یعقوب علیه السلام نعوذ بالله په الله باندې غالب شو مې ورته الله ویلا او یعقوب پرېږ دوا چې خلک وګوري خلک وایي چې مسلمانانو خدای تعالی چې یعقوب په غالب شوی نعوذ بالله مخکې څه لیکلي دا غزنه سم نقل کولې زما زبیر نه غواړي او محترم عجیب خبر دا تورات دا انجیل دا زبور کلم را واخلی مختلف علاقو نسخو دیو بل سره تقابل وکي قسم دی ممکن خپل طلباو تر واخلو په یو نسخه کې مونږ ته حواله ملاول شي مونږ ورته پلان کې نسخه را واخلا هغه کې حواله ملاول شي مونږ ورته پلان کې نسخه را واخلا به خپل طالبانو ته تخصص سبق کې وایو دا دلیل محرم کې دوی چې یو حواله یو نسخه کې موجود ده بل کې نشته دی بل کې موجود
بلی کې نشته په خلاف د قران باندې ته د عربو سره واخله ته د عجمو سره واخله ته د دنیا د کم ګډ د یورپ سره واخله ان شاء الله په دې کې به څه قسمه تحریف او تبدیلی او اختلاف نه ملاويږي ان شاء الله دیو جن مونږ وایو زمونږ د دین بنیاد د چا پتا صبح باندې نه لا نفرق بین اهل من رسول مونږ د بیو په منځ کې مونږ د کتابونو په منځ کې تفریق قائل نه یو ځکه زمونږ د دین بنیاد د چا په تعصب زر د چا په دشمنی باندې نه دی زمونږ د دین بنیاد د چا په تعصب نه دی زمونږ د مذهب بنیاد د چا په تعصب باندې الحمدلله زمونږ د دین بنیاد د چا په تعصب باندې نه دی او زمون د مذهب بنیاد د چا په تعصب باندې نه الحمدلله تاسو وګورئ بعضی خلک هغه دا وایي د مذهب بنیاد په تعصبات باندې دی په ضد باندې دی کله برا واخلي صرف د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دشمنی براغسته ته ورته قران وایا دشمنی د امام ابو حنیفه رحمه الله سره دا دیو جن قران هغه آیات منلو ته تیار نه دشمنی د حضرت امام اعظم سره وی دیو جن احادیث منلو ته تیار نه وی پېښور کې اوسې کې واقع وشولا زیو شاګرد خواته راغلم یو ابي راغی ګیره سره ولیدا ما خواته کې نشو نو ځوان هغه ځوان شاګرد ما خواته راوځو چا په ځای کې چې مزه ما سره کې نشو ما ته ډېر شوق مې چې تاسو سره ملاو شوم او تر کې نه ملګریا بلک صاحب بس ما ته وایي زړه مې ډېر مختلف چې تاسو سره یو څو خبرې وکړم استاد طبيعت صحیح نه ښکارېږي زه څوک کې سفر مې کړو ما ته ملګری طبيعت مې ټینګ دی ما ته یو خبره بدلته وکړم تاسو سره زما سره خبرې کول نه غواړي ما ته ولې نه کول غواړي ما ته ملګریا ځکه کله چې ته حنفي قرآن منلو تم تیار وي احادیث منلو تم تیار وي کله چې ته حنفیت پرېښودو کله چې ته غیر مقلد شولې وابي شولې اوس د احنافو دشمنۍ تاسو دې حد ته رسولې چې تاسو د احنافو په بحث کې دشمنۍ کې قرآن منلو تم نه تیار احادیث منلو تم نه تیار ته ویل څنګه خبره کې او دې کې به امتحان وکما ما ته وکا او ته ملګری تمخ کې حنفي ډېر خرابولې او دنیادار نوجوانو ما ته او حنفي مورتل حنفیت دی ولې پرې خودو ما ته وایي الته یو مولوی صاحب ما ته احادیث خدا ما ته تاسو سره مذهب دادا مسائل قرآن او حدیث ته خلاف دي مورتل مثلا کوم مسله درته خدلا ما ته په مانځ کې رفول یدین کول چون کې په بخاری شریف کې 15 احادیث موجود دي هغه ما ته 15 احادیث سره خدلا زموږ احناف او عمل د خلاف دي مورتل ملګریا اگر چې تصویر یو روح خیرتان پټکړې دي خبره په سنتیت کې وا هغه دلایل تاسو په ثبوت نقل کولا مورتل کې خبره کله په ثبوت باندې شي چې د بخاری دي کانه یصلی فی علیه مثال کې نبی علیہ السلام منځ کړی دي چې خبره په ثبوت باندې شي بخاری کې حدیث دی کانه یصلی وهو حامل غمامه الله پیغمبر سره غمامه بغي کې ور سره مونږ کې ولا چې خبره په ثبوت شي چې په بخاری کې حدیث دی کانه یصلی علی راحل دی مثال کې نبی علیہ السلام په سوالې منځ کړی دي کانه یصلی فی مرابض الغنم نبی علیہ السلام د ګړو روزل کې منځ کړی دي بالا قائما الله پیغمبر په ولاړه امتیازي کړی دي او تل بیا په ولاړه باندې واړه بول او ستاره په دې یو حیثیت لري زمون په خبر کې فیو دی لندن ته غریب تله وسره غلې چاون نه تاسو کو بخاری شریف کې حدیث دی ولاړه باندې واړه بول کول او ته بالکل سنت دی سهارم په ولاړه امتیازي کړی ویډیو مسائل یو زمون په علاقه کې وو مدرسې ورجنه کو غټه نو درې خزي مدرسې نه چې ټول لاړې به ما معلومات وکړل یو مولوی صاحب هغه مدرسې ته زیاتې راغلي مورته په څه وجه ختمه شوله ما ته ویل هغه شیخ صاحب خپلې بیبي ته وویله ورته په لوښي کې رسېدې نه پیدا دغه کې د سره ډول په مکس کا جنکو ټولو له ورته چې اوسو ګوټه ورنو کې هر جنۍ سره پاره ټولې به سمالونه شي بیا ورته مخامخ ورته سبقونه ویل پرده په منځ کې ختم شي هغه جنکو چې کله واورېدله مولوی صاحب مستعش بازي ته نه راغلي موږ سبقونه ته راغلي ټول ورته په هغه ځای خیر باد وایي مدرسې ورته پرې ښودله نردي اجتهادات دي یو ملګری دی ما ته کیسه کوله ولدي یو کس راغی ما ته وایي یو جنۍ مې خوښه ده ما ورته ټیک دی نکاح ورسره وکړه ما ته وایي چې نکاح خو نشي کېدی ما ورته چې بیا پرېږده حرام دی دې سره تعلق ساتل ما ته وایي چې دلته یو وابي ملا دی خو مسله راښولې ده طریقې راښولې ده ما ورته څه طریقې راښولې ده ما ته وایي چې ورشه کومه جنۍ دې خوښه ده د هغې په سینه باندې خوله ولګوه هغه به ستا مور شي
هغه نه پس ور سره بیا تعلقات ساتل جایز دي مونته د الله بندا چې خلل چې شریعت مونږ منکې چې نظر نشي کولای به پس کې خلل غول لکم تر نه جایز شو چې خلکو د دغه قسم فساد وغیرہ به باندې کېږي نه الله دې ولر فتنې نه وساتي امين هغه ملګری ته ما ورته چلو تفسیر د نظم مې دومره درته سو حدیث درته خو ما ته پینځه ما شاګرد ته ما ته لاس خپل کې پلان کتابونه راوړل ما ته ته پینځه خولې زرته 50 په دې باندې خیمه چې رب الدین منصور ګرځېدلې دي رب الدین متروک ګرځېدلې دي خپل عبد الله بن عمر رضی الله عنه چې هغه رب الدین راوي دي خپل رب الدین نه کوي خپل ابن عمر رضی الله عنه اخبار الفقهاء والمحدثين امام حدیث رحمه الله د سلورمې صدۍ محدث دی دې زماني سړی نه دی خپل کتاب اخبار الفقهاء والمحدثين کې نقل کړي عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې کله مکه مکرمه کې الله پیغمبر رب الدین کول کله چې هجرت وکړو به الله پیغمبر تکبیر تحریمه کې رب الدین کول باقي د رکوعاتو سجدو رب الدین پرې خو درا ما ورته ملګریا هغه د 15 خولو 50 چې الله پیغمبر پرې خو دي نه نه ته ته چې دا ونه نه راوړي ما ورته ولي ما ته دې څه وکړه په کاغذ باندې پیجونو نمبر ولیکا کتاب نمونه ولیکا سبلار سب خپل مولوی صاحب ته وخه مرغې نو په ځان پوهې کما ماډل ملګریا سوخ چې تا هغه په احادیث خو دلا ته د حنفیت نور باندې اړه ولي دا ورته دا شرط خو چې ماته ولیکا سب خپل مولوی صاحب ته سم ځان پوهې کما ماته وینا هغه ته هم شرط نه ولګولې ماډل ماته شرط ولې لګي هغه 15 احادیث خو دلا تصویر یو روخ در مکټاو زدر ته 50 احادیث کما تصویر دواړه روخونه درته کما هغه خبرې منلو ته تیار وي سما خبره اورېدو ته نه تیار ماته وینا ماډل ملګریا سماجه کې قسم دې رضینا علاوه بل خبره ناراضي تاسو روابیت بنیاد هغه امام اعظم ابو حنیفه په ځد باندې هغه په دشمنی باندې هغه په عداوت باندې دیو جنا کتاب سره هدایت دروازې باندې شوې دي تاسو صدر قرآن پېښ کما تاسو احادیث پېښ کما ته په هیڅ صورت منلو ته ملګری نه تیار الله دې موږ دې په تور محفوظ وساتي دیو جن محترم خپل حنفیت دیو باندې کلک ووسی ان شاء الله ان شاء الله دلایل په دنیا کې نه چانه یریږي البته دام درته نه وایي چې تاسو په دې بنیاد باندې نفرتونه خواره کې دشمنیان شروع کړي البته دا درته اعتماد در کوم د کوهاټ مسلمان زورا نه کالا لس کاله په عملی میدان کې زما وشولو دې خلکو داسې دشمنی تر رسولو دې خلکو هغه احناف ته کافران ویلا تاسو وګورئ زمون په هر صف کې دیورت اختلاف شروع کړي تاسو ګورئ ماته دغه سب وخی د اسلام د مسلمانانو چې کې اختلاف نه دی افغانستان کې د امریکا ختم شولا امریکا لاړه د طالب او مجاهد په قربانو سره الحمدلله ختم شولا سلور پینځه کاله څنګه چې صلیبیان جنگیدل دغه سلاوی د ټټوان جنگیدل داعش پر باندې چې اصل هم د امریکا ور سره و پیسي هم د امریکا ور سره و ډالر راوي ور سره وي طالب او مجاهد باندې خپل ټوپک راړول ورنه الحمدلله ولته به چل سواله د صلیبیان سره ورسته ګورو قول د بدعتانو سره ګورو الله ور باندې وبل ورځ ملګرو تلته ویلا مورته د ټولو نه زیات په سړولو مذاهبو کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب زیات ترجیح شوی د ټولو نه زیات دشمنان دته موجود دي وجه سره پوره دنیا کې جهاد احراف وکړل چا کړه دې قیادت احناف کړه دې د وخت درې سپر پاور برتانیا احناف وهالي و دیو بنجاب وهالي و روس الله د دیو په لاسونو مات کړو امریکایان الله د دیو په لاسونو بیا مات کړل دیو جنا دنیا کفر دشمنی هم د دې سره ده دیو جنا دنیا کفر کله په دې چې را پورته کې اول نمبر گزار کوي په ذریعہ احناف باندې موږ احناف هم کمزوري لرو زموږ مشرانو په هر دور کې دلیل په میدان کې په هر میدان کې باطل ته دشمن ته جواب ورکړل دي موږ به ورکړو ان شاء الله العزيز مشرانو په لار به چاته جواب نه پرېږدو ان شاء الله العزيز
اطمینان در کو بخبل مذہب عقیدہ باندھی کلک اوسے گئی بخبل مذہب عقیدہ کے بحوالے سہا سکس کمزوری شکار کیے گئے ما تکل سکس الجھن شکار کیے گئے ما سکس سبوگ و شبات شکار کیے گئے ما علاوہ جہل بصیرت عقیدہ نزاتی الحمدللہ زمون دا مذہب بنیاد اگر پٹوس دلائلو باندے دے اگر پٹوس شواہدو باندے دے باندے شگی بڑی رئی ولاڑی باندے شگی بڑی ری باندی رئی ولاڑی دغه زمونږ علاقو کې اوس راشي اوس د جمعې کې که تاسو راشئ زمونږ پېښور حیدرآباد کې یو کمبل ورکوي حیدرآباد کې معلوماتو کې یو کوزې نه تاسو سبا رسئ یو کمبل ورکوي دې جمعې کې مخکې کارونو کې زه لاړم پیر برول ته زما یو شاګرد دی پیس صاحب ما ته وایي دلته یو سړي ته کوټ ورکړی ورته ویل امین به زوره وی هغه به یو مونځي به زوره وویل به یې نه وایي نو دی پسې راغی ورته یار تا له مونږ کوټ هم درکړی ته اوس امین هم په زوره نه وی هغه ورته ویل یو کوټ دې راکړی یو ځل مې امین ویلی تاسو په اسانه طریقې نه په دغه اسانه مونږ ته قسم دی کروڑونو لکونو روپو پرونه کړي دي مونږ نه دي قبول کړي مونږ ټکراو کړي دي مې دمکۍ راته راغلي الحمدلله مونږ یې دمکو هم پروا ونه کړله د دمکو نه پس بیا ما وکړه ما خپل شهیدان ملګري بیا کتلي دي ما شپږ ګولۍ په خپل بدن باندې خوړلې دي زما سره خپل معذوره ملګري هم راسره دي په لارې راته بمونه بیخي دي الله دې مونږ بچ کړي یو زما په ملګرو پسې اورخو کې راغلي ټوپکې راویستلې دي الله یې ټوپکې بندې کړې دي مونږ ورته وایو چې دلته راسبي مونږ هم په ټوپکو په ګولو نه ولو مونږ درته بمونه نه ایږدو مونږ ته هم کنځلې وکړې کنځلې درته نه کوو مونږ پسې هغې قسمه قسمه سازشونه جوړ کړله مونږ سازشونه هم ستا خلاف نه جوړو زمونږ ورور یې مونږ درته وایو دا لاره خطرناکه ده امت مه بوځه په دې لار باندې قسم دې لاره امت د تباهۍ لار ده راواپس شئ د دغې لار نه نور امت په دغه لار باندې مه بوځئ زمونږ وروڼه یې قسم دې ان اردت الا الاصلاح ما استطعت زمونږ وروڼه یې په تاسو باندې د جهنم د حالات نه سوچېږي مونږ به خیرخواهي د تاسو هم کوو د دغه امت به هم کوو انشاءالله العزیز تاسو هم امید ساتو مونږ دا ټول ستاسو د مذهب عقیدې د تحفظ دپاره کړي ستاسو نه امید ساتو چې تاسو به زمونږ اعتماد کوئ انشاءالله قرآن مجید په خپل اصلي شکل کې محفوظ دی او یو لطیفه به ته ورباندې ووایم مولا امین صاحب د روکاړو یې نه ورله عمر کدو فرمایي ویل کالج نه یو پروفیسر صاحب راپسې راغی ویل لاړم ویل هلته عیسایان راغلي وو کار یې شروع کړو مسلمانان یې ګمراه کول په څه طریقې سره کس ته به راغی ورته مې ویل ته تورات منی د بورتل منما انجیل منی جی منم بایبل به مخې ته کو دا واخلو منم د بورتل دا خو کتاب اصلي نه دی دا تاسو تحریف کړی دی د بورتل اصلي چرته اصلي ترا وړه تاسلی منی اصلي چرته اصلي ترا وړه علاقو کې ډېر زیات انتشار شو کړه مونږ کړي سره مونږ ډېر حکیم سړیو چې کله راغی ما ورته یو څو کسان ټریننګ کړو تربیت کړل ولې یو څو کسان مې درس ته ورولېږل پر درس کې ورته یو پاسې اوس کېږي بابا هغه صحیح مناظر ته وایي مبلغ ته وایي ولکه ابراهیم علیه السلام منه ورته یو منما ورته زه ابراهیم په ما ایمان راوړم ورته ته خدای ابراهیم ورته ته بچم ته نقلی ابراهیم ورته اصلي چرته اصلي ترا ولا بس بازی دو تو رگیره وزوانو پر اولکت عیسیٰ علیہ السلام منی بالکل منم زیم پا ما ایمان راوڑا زی عیسائیم نا ترکم طرف عیسیٰ رالی قسم دے زی عیسائیم عیسامین ہم دے خاطب عیسائی ہوتا چا دجالی عیسیٰ بھائی یورتی اصلی عیسیٰ کم دیتا اصلی عیسیٰ علیہ السلام رانا اولن خمون دنیا توایو الحمدللہ نن کوم د ابراهیم علیہ السلام د عیسی علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه مونږ پیژنو دا برکت د قران دی دا برکت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کو فی د یو کس راغی عیسی او چلنجه ورکو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله زمانه دا یو ماشوم جواب تپاسه نو چلنجه قبول کو علماء من کوته صبر وکا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله حج ته تلو پیدل صبرونه دی په زمانه کې خانو اصول باندې حضرت امام رحمه الله براشی شب اور سر خبر ہوکو معصوم جواب ورکی تے نانا دردی اہل نرش زمان استاد سر خبری ہوکی اول دی زمان سر خبری ہوکی کہ دی ما جواب ورنکلے شو شب از خبر استاد تا مقامت کما مناظرین میدان ولی
ولګېدو هغه ماشوم سټیج ته راغی صحیح مناظر خلکو ته وایي لکه اتفاق خصیزي کې اختلاف خصیزي او چې اتفاق خصیزي ورته اتفاق غواړي چې دنیا کې راشي چې بالکل غواړو اتفاق دپاره ضروري چې اختلاف والا اسباب پرېږدو اتفاق والا اسباب حاصل کو دنیا کې به اتفاق راشي اختلاف به ختم شي بیا شروع شو وایي لکه تاسو عیسی علیه السلام منئ چې هم منو ورته موږ هم منو اتفاق دی وی تاسو محمد منی صلی اللہ علیہ وسلم جی مونږ منو هغه صحیح وي مونږ نه منو اختلاف راغی عیسی علیه السلام به اتفاق وکړي اتفاقي ځای دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اختلاف دی هغه ځای به پرېږدو هغه ماشوم ته راغلی ورته بچو عیسی علیه السلام پېژنې ورته کوم عیسی علیه السلام ورته عیسی علیه السلام نه پېژنې ورته کوم عیسی دے بار بار تپوس کی عیسی علیہ السلام نے پیچھے تو مناظرے ته راغلی ورته کوم عیسی علیہ السلام تفصیل وکماتا تعارف وکماتا پہچان وکماتا بار بار ګنټې متیر شولا اخر کې د غوسه کې راغی عیسی مازی ورته هغه عیسی خبر کوم کوم عیسی علیہ السلام ذکر چې قران تاسو کړی دی کوم عیسی علیہ السلام ذکر چې تاسو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی هغه ماشوم جواب ورکړي ورته ها یقینا هغه عیسی علیہ السلام منما سما ور باندې ایمان دے کم ذکر چھ قرآن کرے دے اگر عیسیٰ علیہ السلام منما کم ذکر چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے دے کلمیز میں قرآن ہوا سے کلمیز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے قسم دے پر عیسیٰ علیہ السلام دے احمد صلی اللہ ستاسو زین کی خبر رہا یہ ہوئے کہ قرآن اختلاف دے محمد رسول اللہ سے اختلاف دے فیتی ہوا سا قرآن نمین نو باسی لهم عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن سمر انبیاء دیس قرآن کی راغی روم نشترے نبی علیہ السلام راغی تفت خبر منترد راکڑے من اغا انبیاء نمو پیشن تروسر بوری برحال محترم و رسول کرو قرآن محفوظ دے ذہن کے اشکال رکھ دو نور نبی محفوظ دا محترم و زمون اکابرو اسلام د تحفظ د پاره د دې ټولو د پاره دومره ټکو دو کړی دی تاسو طالبان ناسي مارکیټ کې په دې موضوع یو کتاب ملاویږي بایبل سے اسلام ضرور بائبل سے قرآن تک پڑھوں باندھی ملاویگی اصل کتاب مولانا رحمت اللہ کرانوی سے رحمہ اللہ لکھے لے دے اظہار الحق پڑھو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے اور دارالعلوم کراچی یو بل عالم تاکہ اردو ترجمہ کرے دا تاکہ صرف شرح و تفصیل کرے دے ہر طالب ضرور جانتا واقعی بائبل مطالعہ کا تنقیدی نظرم برباندے وکا قرآن مخی توقعاتا کہ کلم مخی لدی خبر راشی چکہ علاوہ سے بسیرت نبی سرستان پہچان ہوئی نتاور سر تعلق ہوئی نتاور سر وعدہ بدوی چکہ موقع باقی باندے روام اور مخباس کے ورے شو انشاءاللہ تعبیر تمہرا کوشش کرے دے ہندوستان کی عیسائیان یوزی کی مناظرہ جوڑا پر 1857 درست اور محترم اخیرے کی بیرا کی اخیرے کی بیان بسکو مناظرے جوڑ اکلاللہ مولانا قاسم نانوتری نور اللہ مرکدہو اگر مسلمانوں دے طرف نہ پتور دے مناظر ولی کو مولانا قاسم نانوتری مولا تیغلام بلاوشت بیمار دے رہج نہ رغلے دے اگر بحری سفر اکڑے دے مولانا قاسم نانوتری مولا راگ سٹیج دا اگر عیسائیانو چے وقتو دویر سترگو نچتی پاسی دل دویر خیال خداو چے بیمار دے مشیر آرسے دلے کلا چے دیر آگو رسیدو اگر دیر سر جی تاسو زمون مشرانی تاسو والخبت دلائل ذکر کئی مولانا قاسم نانوتری ملاوٹی نانا زب اخبت بیان روز تکو ما زکا مادا اللہ پیغمبر کلی مویل چے آخری نبی دے ایو تے نجی تاسو مخی بیانو کے زمون مشرا دے اگر تے تکدا سا بیان با اول وکما سا روز وکما زکا مادا اللہ پیغمبر کلی مویل دا چاہا اولین دے آخرین دے دیو بیا منت شروع کو مولانا قاسم نانوتری نور اللہ مرکد سٹیج ترا دے مائک ترا دے وے فرمائل من او عیسائیانو ماکو تاسو تم مخدر کول مختلف جسا ہوا ہے کلے چھے مولانا قاسم نانوتری محمد رسول اللہ کو امتیس مائک تراشی اگر دلائل شروع کے بے براغین رستا تاسو تر دلائل پیش کولو بیان پیش کولو جرعت نکی گی انشاءاللہ سکے کم دلائل چی تاسو رستا پیش کوئی اگر ہمارا مخینا حباء منصورا ٹکڑے ٹکڑے ریزنی زمن ختم قول زولی بے راغے 3 گھنٹے تقبل متعا باندے اسلام کا حقانیت باندے
अकली दलाए फलसफियाना दलाए अरे पेश लला अरे क्या कोई जवाब तपाने से दला अरे ईसाई पास हो ऐलान कर लोगों आज कासिम नहीं बोल रहा था कासिम की ज़बान पर इल्हाम का फरिश्ता बोल रहा था हिंदू पास हो और तो काशगर मुसलमानों में मुसलमानों ने आपकी कदर नहीं की मुसलमानों उसका कदर बरको अगर आप हिंदू में होते ना तो हम हिंदू आपके पहले के चौक चौराहे पर बनाकर उसकी पूजा करते कुशबांदी जोड़ते रहे तब हम सिजदे लगे बने और ना कासिम नानूती जवाब बढ़ गए तुम्हारी अंदर कोई कासिम पैदा नहीं होता तो तासु के अल्लाह कासिम पैदा कही ना मेरे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्मी नबूवत की सदके अल्लाह ने मुसलमानों की गली गली में कासिम नानूती पैदा की है मुसलमान किस कासिम के बुत बनाकर पूजा करेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर खत्मी नबूवत पर सदके के अल्लाह ने मुसलमानों को गुस्सा हो सके कासिम नानूती पैदा करे मुसलमान से कम कासिम बुत जोड़े ये तो बस इतना लगेगा लेकिन शुरू से गेटू की न खत्मी के होते हैं खत्मीदुल की न खबर ना वंडो इश्काल दाव कुरान बोले महफूज दे नूर की नबूर बोले नदी महफूज तवज्जो गाड़ मुम अतल सुजुहात खलु तलबो तबतखसुस की तकाबुल यदीन की वायु और हर वजह तुमरा तफसीलीदा उलमा उर्बान की किताबों ने लिखी है तफसीलात सिर्फ दो वजह मुख्तसर दर्ते में ये वो वजह दादा तौरात यकीनन अल्लाह नाज़िल करेओ इंजील यकीनन अल्लाह नाज़िल करेओ ज़बूर यकीनन अल्लाह नाज़िल करेओ रब ज़ुल जलाल दागीर हिफाजत वादत नवा अगस्तनी कुरान मजीद नाज़िल करे रब दे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून दागीर हिफाजत सिमन रब अगस्तिदा रब हिफाजत को हर कल रब हिफाजत के उनके दे ये दुनिया के ये उधर से ताकत निश्चित है ये उधर से कुव्वत निश्चित है चाहे रब किताब की तब्दीली होगी हिफाजत सिमा रब अगस्तिदा ये वजह का किताब पर क़यामत सबा पूरी महफूज हुई इंशाअल्लाह हम महफूज हुई दीनी मदरसे हम महफूज हुई इंशाअल्लाह कुरान द हिफाजत मरकज़ नदी नदीद खत्मवल सोच लरुन के बखतमी की दीनी मदरसे क़यामत सबा पूरी हुई इंशाअल्लाह इस्लाम के फितरत में कुदरत में लचक दी है ये इतना ही उभरेगा जितना कि तबाद होंगे इंशाअल्लाह प्रेमो वजह दादा तौरात इंजील ज़बूर द खास इलाक़ों खास वक्त पारो अगर इलाक़ों वक्त ख़त्म शुरू अगर हिफाजत की ज़रूरत न हो कुरान द आलमगीर किताब दे क़यामत सबा पूरी जिस्म रे इंसानान राज़ी अगर टोलो निजात द पारा पर कुरान बांधी ईमान लरन ज़रूरी दी द मोहम्मद रसूलुल्लाह शरीयत और दीन बांधे ईमान लरन ज़रूरी दी जो उनकी द किताब आलमगीर किताब दे द दीन और शरीयत आलमगीर दीन दे देव जना रब द हिफाजत जिम्मा वस्तला देव जना ताबर क़यामत सबा पूरे महफूज हुई सिर्फ पूरे इंसानियत द निजात दारो मदार पदी किताब दे अगर पतल दीन बांधे रे देव जना क़यामत सबा पूरे मदार दीन महफूज हुई द किताब महफूज हुई इंशाअल्लाह दीनी मदरसे कुरान द हिफाजत मरकज़ नदी इंशाअल्लाह अज़ीज़ द मदरसे पर क़यामत सबा पूरे महफूज हुई इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया कोशिश की ताउस बदवी आलमी कुफर हर भाई इस्तेमाल मदरसे द खत्मवल पर अल्लाह नाकाम हो इंशाअल्लाह ताउस गोरे अगर पैसा लगे मीडिया इस्तेमाल गोरे जमोस्ता बचूर जबून तेगा मोबाइल रावर से वाले को अगर हर मुमकिन कोशिश की पैसा ताकत मीडिया टूल से जो इस्तेमाल सर बारा जमोस्तार बचीर बीदी ने कवल द पारा खपल तहजीब और दीन और अकीदी नजरीन द लरी कवल द पारा उलमाए हक्का तावीद बलगर त्यान द लरी कवल द पारा दीनी मदरसे दी सब बच्चे दीवे घंटे 2 घंटे तराशी तावी 48 घंटे मेहनत बांधे उबो आवड़ी दी वजह दी मदरसे खत्मवल को कोशिश करी अवस को टूल जोर बदी करे मदरसे द पैसा रखे मिलावेगी मदरसे मलगर त्यासो कई हर अगर जरिए दबावई हम आजम को चमन बर मदरसे हिफाजत हर जहाद के इंशाअल्लाह अज़ीज़ मदरसा पर कायम और दायम सादो चाहे अगर सर पर कीमत हुई चाहे अगर माल पर कीमत हुई चाहे अगर औलाद पर कीमत हुई तो मदरसे हिफाजत पर हर कीमत का इंशाअल्लाह अमन के हमारे हैं मदारिस हमारे अमन के हमारे हैं अमन के हमारे हैं मदरसों में हिफाजत क्यों इंशाअल्लाह अज़ीज़ तौबे इंशाअल्लाह तासु के गोरी पर मैदान या खुसूसन दी हुकूमत
पाकिस्तान 70 साल तारीख وګوره دومره سازشونه د مدرسې خلاف نه دي شوي د ختم نبوت خلاف نه دي شوي د دیندار خلکو خلاف نه دي شوي څومره چې په دې 2 کاله دور د پی ټی آی کې وشولې د 2 کاله دور کې وشولې دې تمخې د مرد مجاهد مرد قلندر قائد جمعیت قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامن برکاتهم العالیه وحفظه الله او جمعیت علماء اسلام په میدان کې دی ورته چې دیو پښتنو کې سرګي ورګړي دي دیو هر سازش هم ناکام کوي دیو هر جاګم ناکام کوي دیو هر بند ناکام کوي دیو جنا موږ په پاکستان کې قائد جمعیت څنګه بسنګ ودرېږو بیا به د مدرسې حفاظت کیږي بیا به زمونږ ختم نبوت حفاظت وکړي بیا به شاعر الله حفاظت کیږي ودرېږو ان شاء الله وقیلی حفاظت بکم انشاءاللہ العزیز سوالات وین غیر مخی اخیر کی بزمونگ یو ملګری دو بحر ولاړی زمونږ میموري کارت ورسره پکې تقریبا 25-30 مناظرې زمونږ څومره اهمیت ټولې پکې را جمع کړې دي زمونږ څومره مسلکي نور مواد دي هر یو ملګری د ځان سره یو لازمي ویسي نور خلکو ته ورکړي د خپل مذهب خپل دین د خپل عقیدې تحفظ د رسول شهادت لپاره هغه ټول ملګری ثواب ان شاء الله ټینګ کړم ان شاء الله تصویر بعضی لوگ افغانستان کی مجاہدین کی بنسبت کفر کے ترموران افغانستان د امارت اسلامی مجاہدین دا پورا دنیا د مسلمانانو اخرنۍ سهاره ده الله تعالی دې حفاظت وکړي دا ډله د پورا دنیا باندې غالب شوه او ان شاء الله غالب کیږي ان شاء الله څوک چې ورته غلط نسبتونه کوي د خپل د کفر غلامان دي د کفر د لپاره کار کوي د هغوی د ذهن نه هغوی اسلام نه د جهاد د نقشه ختمول غواړي دغه خلک نو چې هغه په خپله باندې هغه خلک دي چې جهاد نه مني نو جهاد نه مني خو کافر وي سره نو خامخا به افغانستان مجاهدین د امارت اسلامي صرف د افغانستان نه د پوره دنیا د علماو د پوره دنیا د مسلمانانو دا ټول مشترکه پلیټفارم دی ټول دنیا مسلمانانو ور باندې اعتماد کړی دی بیعت ورسره کړی دی د دیو جن علي امیر المؤمنین ویل کېږي امیر المجاهدین ورته نه ویل کېږي نو دغسې خبرې چې کوي هغه د خپل ایمان سوچ د پی ډي ایم په جلسه کې شرکت کول څنګه دي نو څنګه پرېږدو فرض او لازم دی په موږ باندې شرکت وکړو سبحان الله وخت ما ویل چې پوره دنیا کوشش کوي یو قائد جمعیت مخې ته ولاړ دي نورې پارټۍ د ځان سره ملګري کړي دي زموږ سره مدرسې د ختم نبوت ناره د هغه ځای نه لګېږي د حفاظت موږ تاسو باندې اولین فرض دی چې په کې شرکت وکړو او هغې ملګرتیا وکړو انشاءالله العزیز نن دور کې اسلامي سیاست دی خلاصې دا ټول هر څه خپل ځای مستقل بحثونه دي باز دی خو نن د جمعیت علماء اسلام چې هغه د دغه طاغوت مخې ته ولاړ دی یقین وکړه چې هغه نه وی مخې ته بله ورځ یې نوشیره کې اوس د خیرات محفل و زه په دې کې مېلمه وم عقاریان چې راغلل هغوی ګیرې خرولې وې نو د خلکو ورته ډېر په تعجب سره کاته بیا ما خلکو ته خپل بیان کې ویل بیان پکې زما و ما ورته ویله دا هغه ملک نه راغلي دي چې هلته ګیره ساتل دسی ګران دی لکه د ځان سره کلاشنکوف ساتل کلاشنکوف دپاره لیسنس جوړ دی ټوپک دپاره دغسې بل ترې ګیرې دپاره ساتي ما ورته په دې ملک کې خو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب موجود دی جمعیت علماء اسلام موجود دی د دې وجې نه مدرسه محفوظه ده د دې وجې نه ګیره محفوظ ده د دې وجې نه ما ورته ښکاره کول کر د دین خبره کوو دا طبقه نوی قسم دی په تا باندې دغه حالت دی پاکستان کې شکر ادا کړه ملګرتیا یې وکړه ناشکري یې مه کوه کنځل پسې مه کوه ورنه د قیامت په ورځو به الله ته جواب ورکړي जो लोग मौलाना फजल रहमान की गलत तस्वीर बस बेखी गुनाह करके मौलाना फजल रहमान से उलमा इमाम दे 16-17 लाख उलमा खपल इमाम मनले दे دغه په حواله سره د رسول وقاص ټول ځان محفوظ وساتي موږ نه پس بدوین نشي سوي زمونږه مشر برادر مکرم خطیب اسلام حضرت مولانا قاری کرام الحق صاحب د برکات مولا هغه به تفصیلی بیان کی ټول ملګری پاره کې شریک شي ان شاء الله